سورة یاسین کی چغه واقعه ده الله یو قوم ته 3 پیغمبران لیکلو دا ولنی ونه منله دویم د دویم ونه منله دریم الله وی پیغمبران لګیا وغوی ته دعوت کو او دوی نه منله وته موږ تاسو چې راغلي موږ سپیره شي تاسو د لاس دا شو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى الله إذا خار دا كسر نه وسړي را منډه واله را روان د مؤمن د دین سره دومره غمي لکه څنګه چې موږ په دنیا پسې منډې وو د کمزې د څومره اوږده منډه موږ وو داسې منډه چې ستړي کېږو پکې هم نه او نه کمزوري کېږو خو د مؤمن سوچ د خپل دین سره دی اوس من اقصى المدینه د ښار دغه کوسر نه روان دی منډې وایي قصه وایي ګوره مؤمن دی که نه یا قوم اتبعوا المرسلین د دغه پیغمبرانو خبره ومنئ ویله چې لګیا تاسو دعوت کوي اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومنئ د دوی خبره دنیا د نم نه غواړي سمزدوري د نم نه غواړي وهم مهتدون او دو خب هدایت باندې دي پیغمبران دي د الله له طرف نه راغلي به خپل دعوت شروع ټول قوم دی ګوره ټول قوم او د یو مؤمن راغی د پیغمبرانو ملګرتیا وکړه پیغمبرانو چې ولیدو تعجب وکړو چې هره څه ناشنا سړی چې په ټول قوم کې یو سړی زموږ ملګرتیا کې هم ټول قوم ته ولاړ دی ورته وی خسفا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون زب څنګه د هغه الله بندګي نه کوم چې زه پیدا کړم تاسو قمقلان نه زه پیدا کړم نو زه به د هغه بندګي نه کوم دعوت شروع او واپسین بیا دغه رب ته ده أتخذ من دونه آلهة دا أغربنا علاوه ځان له نور معبودان جوړ کما حقیقت وتوي سناشنا إن يردني الرحمن بضر کچت دغه رحمان ذات وما بني سسخت راولي لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون نو دوی به زما سفارش هم نشي کولای نه ما بچ کولی شي د الله نه الله اکبر نه دی وته وی څنګه دغه د دې ستاسو د معبودانو د باطلو معبودانو بندګي وکم إني إذا لفي ضلال مبين بیا خو زه بخکاره گمراهی کیم چې هغه رب پرېږدم چې زه پیدا کړم او ستاسو د بوتانو ته پرېوځم خصفا اعلان ورته وکړو الله دې داسې غیرت موږ ته هم نصیب کړي وی واورئ إني آمنت بربكم فاسمعون یقینا ما ایمان راوړی دی ستاسو پر ربانی فاسمعون دا خبر خواوري وخصفی ووري چې ستاسو پر رب ایمان راوړی تعبیر ته وګورئ اني آمنت بربکم یعنی ستاسو پر رب ایمان دغه ستاسو رب دی او تاسو پراته نورو ته قوم په حمله کړو وی وخو سبل شانی وو بعضو مفسرین لیکلي دي کلمې ترې ووتې او په دې سینه ورته څه ولاړو څه ورته په دې سر باندې ختلي او بعضو له دا کاڼي اوچت کړو دې سر لرې راواچول نو وی د دماغ ته بهر ته راووتو او به کوی ته گزار کو ټوکړي ټوکړي کو گزار کو الله وی څنګه چې دوی مړ کو او داغه نه سوته قیل ادخل الجنه الله وتوي زبس نه د جنت ته دغه شي پوری سخت وا سید جدي سختو کې صبر کول ګران کار دی خو چې الله تعالی صبر ورکي قیل ادخل الجنه الله تربنو دوی جنت ته نه وځه
مؤمن دی ګوره بیا هم خیر خوا دی دا بعض بلې دیندارو خلکو پورې خاندي یاره وایي دوی زموږ نه څه غواړي زه راته وایم که نه دوی ستا دپاره جنت غواړي مړه دا علما یو خو د دوی نه تنګ شو آخر دوی څه غواړي دوی غواړي ته د جهنم نه بچ شي دا علما آخر زموږ نه څه غواړي دوی غواړي چې الله دنه راضي شي مړه دا درسونه او دا بیانونه او دا تبلیغ او دا دعوت او دا څه قیسې دي قیسه ټوله دا ده غواړي چې ته الله ته نږدې شي دا زه دلته درسونه کوم او زما به څه درسونه او زما به څه دعوتي خټک خطا کوشش کوو زه دا هم کولی شم چې دا هر څه پرېږدم او د خپل ژوند نه مزې واخلم خو دا ټول محنت او کوشش چې موږ کوو دا د دې دپاره کوو که چېرته الله دا قوم وبخي دا ټول محنت او کوشش دې دپاره نه ما تاسو نه څه غوښتلي دي او نه ماله څه راکوئ او نه دې الله هغه وخت راولي چې زه دین د بیانولو دپاره ستاسو نه څه غواړم یو سړی تپوس وکړي چې دا ستا څه قیسه روانه ده او دا درسونه او دا دي او دا دي او راشه درس له او راشه بیان واوره زما بهګې ورور ګورې څه شخصي مسله نشتي زه خو دا غواړم چې الله زما نه راضي شي او دا غواړم چې الله تا نه راضي شي بس لنډ دقه غواړم اوس د هغې نه بعد بیا ستا خپله مرضي ده که په دې راځي په دې بیه باندې او په دې تجارت باندې جو راځه او که نه راځي جو خپله مرضي دي ده اوس مؤمن خیر خواه دی دی مړ کو ښه کلمې وله راویستې دماغ یې وله وبهول ټوکړې ټوکړې کو او په دې باندې زړه یخ نه شو کوی ته یې هم غوځار کو الله ورته څه ووایي چېرته لاړ شه جنت ته لاړ شه څه یې ووایي نو اوس دا احوال خو الله ته معلوم دي قیل ادخل الجنه الله له طرف نه ورته وویلی شو جنت ته ننوځه نو ده څه ووایي قال يا ليت قومي يعلمون ارمان چې زما قوم تم پته لګېدلی بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين چې زما دې قوم ته دې خبرې پته لګېدلی چې وګوره د حق توحید د لاسه الله زه وبخلم کمې د لاسه چې تاسو مړ کړم حق توحید د لاسه الله مال عزت راکو مال ملمستیا په جنت کې زما ملمستیا وکړه د دې د لاسه مال عزتونه راکو مړ لیو په برزخ کې د قوم خیر خواهي کوي وره دا مؤمن دی مؤمن همیشه دې کوشش کوي چې د مسلمانان به څنګه الله ته نږدې کړي چې په دې پرفتن دور کې د فتنو پرې دور کې یو سړی ستا لاس نیسي او د الله طرف ته دې روانوي د ده نه چې ته اوچت انسان تاسو لیدلی یو سړی ستا لاس نیسي او د جنت دروازې له دې بوځي څومره په تا مین دی یو سړی ستا لاس نیسي د الله طرف ته دې روانوي څومره په تا باندې مین دی